السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو دغه پوښتنه له ما چې بیخي زیاتو کسانو کړې وه چې موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل کې د جیمیل اکاونټ د ټول عمر لپاره ډیلیټ کړو. یعنې که چیرې تاسو په خپل موبایل کې دوه جیمیل اکاونټونه جوړ کړي وي، اوس تاسو هغه یو جیمیل اکاونټ استعمالوئ او هغه بل جیمیل اکاونټ تاسو نه استعمالوئ او اوس تاسو غواړئ چې هغه بل جیمیل اکاونټ د ټول عمر لپاره ختم کړئ، نو دغه ویډیو تاسو لپاره ده. په دغه ویډیو کې تاسو ته طریقه درښیم تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې د جیمیل اکاونټ د ټول عمر لپاره ډیلیټ کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دلته پر تاسو ولر په خپل موبایل کې جیمیل خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې جیمیل خلاص کړئ، دلته به تاسو هغه اکاونټ کې خلاص کړئ کوم اکاونټ تاسو غواړئ چې د ټول عمر لپاره ډیلیټ کړئ. اوس مثال دغه اکاونټ غواړم چې د ټول عمر لپاره ډیلیټ کړم، نو لاندې منیجر ګوګل اکاونټ اپشن ده، په دغه منیجر ګوګل اکاونټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په منیجر ګوګل اکاونټ اپشن باندې کلیک وکړئ، بیا په دې کې دریم اپشن ده د ډیټا اینډ پرایوسی په نامه، په دغه ډیټا اینډ پرایوسی باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډیټا اینډ پرایوسی باندې کلیک وکړئ، لاندې براسي ګوره کله تاسو اخیری ته راسي، دلته تاسو یو اپشن درکوي د ډیلیټ یور ګوګل اکاونټ په نامه، په دغه ډیلیټ یور ګوګل اکاونټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډیلیټ یور ګوګل اکاونټ اپشن باندې کلیک وکړئ، دلته له تاسو چې پاسورډ غواړئ، نو تاسو به د خپل جیمیل اکاونټ پاسورډ ورکړئ. نو ګوره دوستان تاسو کتلی چې د خپل جیمیل اکاونټ پاسورډ ورکړئ، لاندې نیکسټ بټن د سمپل به دغه نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ، دلته ګوره تاسو ته وایي all this content will be deleted، وایي په دې کې چې دا څه کنټنټ دی دغه به ټول ډیلیټ شي. په دغه جیمیل کې که تاسو کوم ایمیلونه ایښي یا په دغه جیمیل باندې یوټیوب چینل جوړ کړی وو یا مې کنټیکټس کې ایښي، یعنې دغه ټول ډیټا به کې ډیلیټ شي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ، په دغه باندې به سی نشانونه ولګوئ، لاندې ډیلیټ اکاونټ اپشن ده، په دغه ډیلیټ اکاونټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. دغه اکاونټ به د ټول عمر لپاره ډیلیټ شي. نو دغه اکاونټ زه نه ډیلیټوم، ما صرف تاسو ته طریقه درښوله. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي. نو ملایکو نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.